د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشې په موکړه دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د کابل هوایي ډګر مخې ته چاودنه کې د ګڼو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. روغتیايي مسؤلینو ویلي چې ټپیان یې ایمرجنسي روغتون ته رسولي دي. د یادونې وړ ده چې امریکا له دغه پیښې کابو 3 ساعته مخکې خبرداری ورکړی و چې هوایي ډګر کې ممکن چاودنه وشي. د کابل هوایي ډګر کې د نننۍ چاودنې وروسته لومړني راپورونه وایي چې دغه چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او تر 10 زیاته ټپیان دي چې یو شمېر یې د هوایي ډګر ساتونکي طالبان بهر ته د تګ په تمه نارینه ښځې او ماشومان دي. د یادونې وړ ده چې د دغه چاودنې 3 ساعته مخکې امریکا ویلي و چې ممکن هوایي ډګر کې چاودنه وشي. لیدونکو له مالتیا مننه، ښې چارې.